نو زما عزتمندو دا د الله سبحانه وتعالی قانون دی. الله سبحانه وتعالی دا قانون دی چې څنګه د وخت او د ځای په بدلیدو سره الله سبحانه وتعالی په عبادت کې ثواب زیاتوي. چې یو انسان عبادت وکړي په هغه الله سبحانه وتعالی ډېر ثواب ورکوي. دغه شانتې د وخت او د ځای په بدلیدو سره الله سبحانه وتعالی د ګناه سزا هم زیاتوي. چې انسان نه بیا په هغه ګناه باندې ډېره سزا ورکړي د وخت او د ځای په بدلیدو سره. لکه د ځای په بدلیدو سره الله سبحانه وتعالی په عبادت کې اجر څنګه سیوا کوي. زه تاسو له یو لنډ مثال درکړم چې د ځای په بدلیدلو سره الله سبحانه وتعالی په د عبادت په ثواب کې څنګه فرق راولي. مثلا یو کس دی هغه د ماسپښین لمونځ په کور کې وکړو، او بل کس دی هغه دا د ماسپښین لمونځ په جومات کې وکړو، او بل کس دی هغه دا د ماسپښین لمونځ په مسجد حرم کې وکړو، او بل کس دی هغه دا د ماسپښین لمونځ په مسجد نبوي کې وکړو. نو اوس د دې څلور واړو د ماسپښین لمونځ په ظاهره باندې خو یو شان لمونځ دی، ځکه چې ټول د ماسپښین عبادت او دغه لمونځ خو یو شان لمونځ دی، یو شان رکوع ده، یو شان سجدې دي، یو شان تحیات، غوړ لمونځ چې کوم دی دغسې یو شانتې لمونځ دی. خو چا چې دا لمونځ راواغسته او دا یې په کور کې وکړو نو دا بس یو لمونځ په یو لمونځ باندې شو. چا چې دا لمونځ راواغسته او دا یې په جومات کې وکړو نو الله تعالی یو په ویش باندې دغه درجې ورکړو، دومره ثواب ول الله سبحانه وتعالی ورکړو. هو که یو چا دا لمونځ راواغست او دا یې په مسجد نبوي کې وکړو نو دا داسې دی لکه د چې 50,000 لمونځونه کړي، دومره ثواب ول الله سبحانه وتعالی ورکوي. او که په مسجد حرم کې دغه لمونځ وکړو نو الله سبحانه وتعالی ورته تر 100,000 لمونځونو پورې ثواب ورکوي. نو په دې کې دا فرق د دې وجې نه چې د ځای په بدلیدو سره الله سبحانه وتعالی په عبادت کولو کې هم ثواب او هغه درجې بنده ته چې کوم دی هغه سیوا کوي. همدغه شان د وخت په بدلیدو سره الله سبحانه وتعالی هم په عبادت کې چې کوم دی دغه ثواب هغه اجر چې کوم دی هغه سیوا کوي. لکه د وخت په بدلیدو سره څنګه مثلا یو کس دی هغه پس 11 د کال په 11 میاشتو کې هغه عبادتونه کوي، فرایض او نوافل کوي، او بل کس داسې دی چې هغه په رمضان المبارک کې دغه فرایض او نوافل کوي. نو اگر چې دغه فرض منځونه او نفلونه یو شانتې عبادتونه دي، خو کم کس چې په عامو وختونو کې کوي نو الله سبحانه وتعالی به هغه عام اجر ورکوي. خو یو کس داسې دی هغه دغه عبادت په رمضان مبارک کې کوي، فرض لمونځ په رمضان کې کوي، نو یو فرض به الله پاک او یا فرض اجر ورکوي. او دغسې یو نفل لمونځ چې په عامو ورځو کې څنګه کوي دغه نفل لمونځ یې راوسته په رمضان المبارک کې وکړو، د یو نفل لمونځ به الله سبحانه وتعالی د فرضو په درجه کې دله ثواب ورکوي. لکه ده چې فرض لمونځ کوي دومره ثواب به الله سبحانه وتعالی دې کس ته ورکوي. یا یو کس دی هغه په نورو شپو کې عبادت کوي د الله سبحانه وتعالی، او یو کس داسې دی چې هغه د لیلة القدر په شپه باندې عبادت کوي. نو اگر چې په ظاهري عبادت په هغه یو شانتې عبادت کوي، په عامو شپو کې چې هغه څنګه عبادت کوي هغه عبادت به دی په لیلة القدر کې هم کوي. خو په عامو شپو کې چې دا عبادت کوي نو هغې دله به د عامې شپې هغه یو اجر ورکړی کېږي. خو که ده دا عبادت راواغست او دا یې د لیلة القدر په شپه باندې عزتمند وکړو نو د دغې یوې شپې عبادت به الله سبحانه وتعالی دله د 1000 شپو برابر ورکړي، د 1000 شپو برابر ثواب به دله ورکړي. لکه ده چې 1000 شپې راغستې او د الله سبحانه وتعالی عبادت یې پکې کړی او داسې عبادت یې کړی چې هغه قبول شوی عبادت دی د الله سبحانه وتعالی په در داسې عبادت چې کوم دی د کړی. یا یو کس په عامو ورځو کې روژه نیسي، او دویم کس داسې دی چې هغه د عرفې په ورځ روژه نیسي، او دریم کس داسې چې هغه د عاشورې په ورځ روژه نیسي، او څلورم کس د رمضان مبارک روژه نیسي. نو ټولې روژې خو اگر چې په ظاهره کې یو شانتې دي، یو شان تنده ده، یو شان لوږه ده، یو شان خپل نفس ته خواهشاتو نه رامنې کول دي، خو په وخت کې چې کوم دی که موږ او تاسو په وخت د هغې وګورو د وخت په اعتبار سره د هغې اجر چې کوم دی د هغې د اجر د ځمکې نه تر اسمانه پورې فرق، دومره فرق دی د دې ټولو روژو په منځ کې. نو د وخت په بدلیدو سره چې کوم دی هم هغه په عبادت کې زیاتې او کمې راځي. چې کله حالات بدل شي نو انسان ته هغه عبادت چې کوم دی هغه سي سیوا کېږي. د ځای په بدلیدو سره اوس ګناه څنګه سیوا کېږي، عبادت چې څنګه الله سبحانه وتعالی د وخت او د ځای په بدلیدو سره په عبادت الله سبحانه وتعالی اجر ورکوي، دغسې الله سبحانه وتعالی په ګناه باندې سزا هم سیوا کوي. د ځای په بدلیدو سره مثلا یو کس داسې دی چې هغه یا په کور یا په بازار کې شراب و زنا غلا دروغ وغیره وکړي، دا عملونه چې کوم دی په عام کور کې وکړي یا په بازار کې وکړي. او دویم کس داسې دی نعوذ بالله چې دا کارونه راواخلو الله سبحانه وتعالی په کور په جومات کې وکړي. او دریم کس داسې دی نعوذ بالله چې دی په مسجد نبوي یا په بیت الله شریف کې وکړي. نو اگر چې په ظاهره خو ټول ګناهونه یو شانتي ګناهونه دي،
خو پرخې په سزا کې دي. دغه دروغ دي، دغه ګناهونه دي، دغه چې په عام ځګین کې وکړو نو عام ګناه او عامه سزا یې ده. خو که په جومات کې دې وکړو نعوذ بالله، یا په مسجد نبوي په مسجد حرم کې وکړو نو دغه چې کوم دی بیا ډېره لویه ګناه ده او په دغه باندې الله سبحانه وتعالی چې کوم دی بیا پکړ هم سخت دی. ځکه روایتو کې راځي په جاهلیت کې په مسجد حرم کې چې کوم دی یو زنانه او نارینه چې کوم دی زنا کوي، الله سبحانه وتعالی د هغو نه کاڼي جوړ کړي. نو زنا خو یو عام که په یو عام ماحول کې چې کوم دی انسان زنا کوي د هغو نه خو کاڼي نه جوړېږي، خو د ځای په بدلېدو سره الله سبحانه وتعالی چې هغو ځګی بدل کړو، هغه ځګی هلته محترم و، الله سبحانه وتعالی د دیو هغه ګناه چې کوم دی د ګناه هغه سزا مولا الله رب العزت چې کوم دی هغه ورله سیوا کړي. دغسې د وخت په بدلېدو سره هم الله سبحانه وتعالی د ګناه سزا چې کوم دی هغه زیات دی. لکه ما یو کس په نورو 11 میاشتو کې چې کوم دی دروغ وایي، غیبت کوي، غلا کوي، دوکه کوي، نور ګناهونه د الله سبحانه وتعالی نافرمانیانې کوي، او بل کس داسې دی چې هغه دقه ګناهونه راواغستو او دی په رمضان مبارک کې وکړه. دروغ هم په رمضان مبارک کې ویل، نور دا ګناهونه هم چې کوم دی هر قسمه ګناهونه راواغستو دی په رمضان مبارک کې. نو په عامو ورځو کې خو د دې ګناه یو شان دی، خو په رمضان مبارک کې بیا د دې ګناه سزا چې کوم دی هغه هم سیوا. په هغې باندې بیا د الله رب العزت پکړ چې کوم دی هغه هم سخت دی، چې انسان باوجود د رمضان مبارک هغه ګناهونه کوي، باوجود د رمضان مبارک هغه د الله سبحانه وتعالی نافرمانیانې کوي. نو په دغې سره چې څنګه په رمضان کې الله سبحانه وتعالی نیک عملونه یو بندله په هغې باندې اجر ډېر ورکوي په نیکو عملونو باندې، دغسې الله سبحانه وتعالی په بدو عملونو باندې د انسان چې کوم دی سزا هم ورکوي. نو هر انسان له دا سوچ پکار دی چې ګوره الله سبحانه وتعالی چې په غیر رمضان کې موږ او تاسو له خوراک او څښاک حلال کړی دی او هغه راواسو په رمضان کې چې کوم دی حرام کړو، نو دروغ ویلو، غیبت کولو، نور بالماضي ګناهونه دا کول دا خو په طریقه اوله باندې الله سبحانه وتعالی په رمضان مبارک په موتا باندې چې کوم دی هغه حرام کړي چې دا په طریقه اوله باندې نه کوي. نو داسې ګناهونه باید چې موږ او تاسو عزتمند خپل ځان وساتو، هغې نه خپل ځان لرې وساتو، بل په دې سره د عبادت هغه نورانیت چې کوم دی او هغه برکت او روحاني طاقت هغه هم ختمېږي. یو انسان په روژه کې چې کوم دی ګناهونه کوي، نو د دې ګناهونو په وجه باندې د دې روژې د عبادت چې څومره نورانیت دی، برکت دی، روحاني طاقت دی، دا هر څه چې کوم دی د دې په وجه باندې ختمېږي. هسې به دې بیا خوله نیولي او ځان به دې تندې ته او لږې تیار کړی، خو هغه نورانیت او د روژې چې کوم خپل برکت دی او روحاني طاقت دی هغه به چې کوم دی بیا ستا سره نه، هغه به ستا د دې ګناهونو په وجه باندې چې کوم دی ختمېږي. نو لہذا د دې ټولو ګناهونو چې کوم دی باید مسلمان ځان وساتي، ځکه چې د الله سبحانه وتعالی نافرمانی کول او بیا په رمضان کې د الله سبحانه وتعالی نافرمانی کول دا ډېر عظیمه ګناه ده. لکه علامه ابن جوزی رحمت الله علیه په بستان الواعظین نومي کتاب کې یو واقعه نقل کړله، وایي نبی علیه السلام فرمایي چې ما د حضرت جبرائیل علیه السلام نه دا واورېد چې هغوی فرمایل چې ما د الله رب العزت نه اورېدلي دي چې د قیامت په ورځ به یو ځوان په داسې حال کې راوستی شي چې هغه به ډېر زیات جاړي او خفه کړو. جبرائیل علیه السلام وایي الله سبحانه وتعالی دا ویلي چې د قیامت په ورځ به یو ځوان ناوستلی شي چې هغه به جاړي او ډېر زیات به خفه وي، او ملایکو سره به د اوسپنې ګرزونه ورسره د اور د اوسپنو ګرزونه به ورسره او دا به پرې وهي او شړي وي، او دا کس به بیا راوسته شي. او جبرائیل علیه السلام وایي چې د حشر په میدان کې به 1000 کاله انتظار دا وکړي د قیامت په هغه سخته ګرمۍ کې، او په دې حال کې چې ملایک به وهي 1000 کاله به دا انتظار وکړي او دغه چغې به وچي الامان الامان الامان. خو د ده دپاره به هېڅ امان نه وي، دا به وچي زما دپاره دې امن شي امن شي، په ما دې امن شي، خو د ده دپاره به هېڅ بیا به دا کس جبرائیل علیه السلام وایي چې د الله سبحانه وتعالی مخې ته به ودرولی شي، را به وستی شي هلته الله پاک به د عذاب فرشتو ته دا حکم وکړي چې دا پړ مخې جهنم ته راکړي او جهنم ته ور واچوي. نبی علیه السلام ډېر زیات حیران شو، جبرائیل علیه السلام ته وویل، پوښتنه یې ته وکړه یا جبرائیل من هو، ای جبرائیل دا کس به څوک وي چې دومره به سخت الله سبحانه وتعالی په عذاب کې ګرفتار. جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل دې خبر ته ورشه عزتمندو. جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل ویل شاب من امتک، دا به ستا د امت یو ځوان ستا د امت یو ځوان به ده. ما بیا د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه، نبی علیه السلام فرمایي وما ذنبه، ای جبرائیل زما د امت ځوان به ده، د څه ګناه ده چې دا دومره په سخت عذاب کې الله سبحانه وتعالی ګرفتار کړی دی. جبرائیل علیه السلام راته وفرمایل، نبی علیه السلام وایي
وای د ګناه دا وا چې ادرک شهر رمضان فعصى الله فيه ولم يستغفر الله ولم يتوب اليه كي يغفر الله فاخذه الله بغته چې دا استاد امت یو ځوان چې د رمضان میاشت چې کم دی مونډلی و او په دې کې د الله سبحانه وتعالی نافرمانی وکړه د الله تعالی نه بیا بخنه ونه وغوښته الله سبحانه وتعالی ته توبه ونه ایستله چې الله سبحانه وتعالی د ګناهونه معاف کړي وي د بخنه کړي وي الله تعالی نه صاف راوړي چې نن د حشر په میدان کې د حل عزت نو ما چې تاسو څنګه وې چې د وخت او د ځای په بدلیدو څنګه نیک عملونه کې اجر او ثواب زیاتېږي دغسې په دې کې د ګناه چې کې نو په ګناه باندې سزا هم زیاته ده چې په ګناه باندې بیا الله سبحانه وتعالی دا بندګان چې کوم دی بیا راوځي جبرائیل علیه السلام وایي چې پړ مخې به الله سبحانه وتعالی جهنم ته ورواچي نبی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام ته دا به ستا د امت ځوانان چې د رمضان روژه پرې راشي او دا ځوانان د الله سبحانه وتعالی دومره عبادت ونه کړي او د الله سبحانه وتعالی دومره رضا حاصله نه کړي چې الله سبحانه وتعالی پرې دوی بخښنه وکړي او نه الله سبحانه وتعالی ته دوی الله سبحانه وتعالی ته توبه وباسي چې ماته الله د خپل ګناهونو معاف کړي او باوجود د رمضان چې کوم دی بیا نورې نافرمانیان د الله سبحانه وتعالی او د الله سبحانه وتعالی نه په زړه کې اړو ګرم نه چې د الله تعالی نه وویریږي نن سبا موږ خپل ځوانان ته سوچ وکړو ځوانان د خپل ځان سره سوچ وکړو چې موږ د الله سبحانه وتعالی عبادت څومره کوو ولې په دې ځوانانو کې موږ نه شو راتلی موږ د قیامت پر ورځ په داسې حال کې نشو پیش کېدی ولې نشو پیش کېدی چې موږ د الله سبحانه وتعالی عبادت نه کوو موږ د خپل رب رضا نه حاصلوو موږ ټوله ورځ چې کوم دی هغه په موبایل کې په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې په یوټیوب په دې شونو کې چې کوم دی غونډه ورځ موږ مصروفه وګرځو چاته د قرآن تلاوت موږ ونه کړو چاته ذکر اذکار موږ ونه کړو چاته د الله سبحانه وتعالی د ویرې نه موږ چاته یو اوښکه تویه نه کړله په تراویح کې موږ مسلمانان پوره نه ودرېدو د الله سبحانه وتعالی عبادت موږ په کم شکل کې کوو چې په رمضان کې یو مسلمان د الله سبحانه وتعالی رضا حاصله نه کړي نو بل داسې کم وخت چې موږ په هغې کې رضا حاصله کړو دا د رمضان دا میاشت راغله په دې کې ښه د زړه نه چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړو او ښه د زړه نه چې کوم دی د الله سبحانه وتعالی د هر قسمه عبادت ته چې کوم دی ملا وتړو که منځونه دي که تراویح دي که عبادت دی هغې ته چې کوم دی ځان ښه یخ وساتو ښه مضبوط د خوبونو نه د دې هر څه نه ځان لرې وساتو او د هر قسمه ګناه نه ځان لرې وساتو هسې نه چې د قیامت په ورځ زمونږ حشر هم بیا په داسې حال کې و چې فرشتې هم د اور په ګرزونو وهي او په زرګونو کلونه ده د قیامت په ورځ بیا انتظار کوو چې بیا هم د الله سبحانه وتعالی مخې ته پیښ شو نو الله پاک وایي چې جهنم ته واچوي او هغه به نبی علیه السلام وفرمایي چې دا به زما د امت خلک دي نو موږ د نبی علیه السلام امتیان یو نور څوک نه دي د دې ګناهونو نه موږ او تاسو ته خپل ځان ساتل پکار دي د خپل رب رضا حاصلول پکار دي الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسې په خپلو احکاماتو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين